د مسلمانانو لخوا تر سره شوي هغه اختراعات چې نن ورځ ټول نړۍ کاروي. تر ټولو لومړی ابن الهیثم دا هغه ستر مسلمان عالم و چې د کامرې بنسټ کېښود. نن ورځ چې موږ د موبایل له کامرې څخه سلفي اخلو، د دې ټکنالوژۍ پیل د همدې مسلمان ساينسپوه له کارونو څخه شوی دی. نوموړي د رڼا او لید په اړه ډېر مهم تحقیقات وکړل چې وروسته یې د کامرې د جوړېدو لاره هواره کړه. دوهم عباس ابن پرناس دا هغه انسان و چې د الوتلو خوب یې لیده او عملي کولو هڅه یې وکړه. هغه پرته له عصري ټکنالوژۍ څخه د وزرو په شان یو جوړښت جوړ کړ او هڅه یې وکړه چې په هوا الوتنه وکړي او بالاخره د نوموړي په الوت سره په نړۍ کې یو بل ګام کېښودل شو. دریم الزهراوي دا ستر عالم د جراحۍ پلار بلل کېږي. نوموړي ډېر د جراحۍ وسایل د لومړي ځل لپاره جوړ کړل او د جراحۍ په علم کې بنسټیز بدلون رامنځته کړ. څلورم محمد الادریسي دا هغه مسلمان جغرافیه پوه و چې د نړۍ لومړنۍ نقشه یې جوړه کړه. نن ورځ چې موږ جی پی ایس او ګوګل ماپ کاروو، د دې مفکورې ریښې د الادریسي کارونو ته رسیږي. پنځم فاطمه الفهریه دا یوه مسلمانه ښځه وه چې د نړۍ لومړنی پوهنتون یې تاسیس کړ. دا پوهنتون د زده کړې د منظم نظام پیل وګرځېد او له همدې ځایه د علم او تعلیم پراختیا په نوې بڼه پیل شوه.